وزیر اعلی دی د خپل ولس او د خپل قام او خاص کر په قبایلو د ډیره توجه ورکړي چې قبایل ډیر پاسمانده او دردیدلي او زوریدلي پاتې شوي دي. د غټه بدبختي د علم نه لري، خاص کر قبایل ځوانان. عمران خان نن په جیل کې پروت دی، عدالت شته کنه؟ دا د عدالت دا خبره پرېږدي. زمونږ صوبه چې نن سبا کومه ده د کم بدامنۍ شکار ده یا د کم حالاتو سره ده، د ټولو نه غټه کمزوري خو چې کم سیاسي واکداران ناستی نو هغه چې کم دی د هغې کمزوري ده. د دې کور د ترهګرۍ ختمول، د دې کور اقتصادي حالات برابرول، دې دپاره کوشش پکار دی او په ایماندارۍ کوشش پکار دی که هر حکومت هر واکدار دی چې څومره قومونه دي هغې له دا پکار دی چې هغه د خپل ملک ته د خپل کور په نظر وګوري. که خبره د نورو علاقو راغلې ده نو موږ مالی جاني ودرېدلي او قرباني م ورکړې ده او زموږ تاریخ او تسلسل پروت. خو خبره دا ده چې عوامو ته څه خوند مزه نشته چې سهیل خان اډیاله جیل کې طرف روانه اور سهیل خان اډیاله جیل سے پختونخوا کې طرف روانه، چې کوم هغې کنزل بدمزګي او هغه بېهوده الفاظ او کوم هغه سیاست هغه ګندګي و هغه چې کوم د دې مشرانو راوړی او په هغه باندې دیم روان دی. ته لاړې د هغې خبرې دپاره چې کوم ستاسو میشن دی، کومه کنزل او کومې خبرې اترې او کوم هغه ګن پیلاول په سیاست کې د هغه نه تام شروعات وکړو. په دې خبره توجه پکار ده. نوی دور دی، دنیا کم ځای ته ورسېده، موږ اوس هم په هماغه حالاتو کې. ستړي مشي ګرانو کتونکو، تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشحاله یې. زه یم روشنا زمین او تاسو ګورئ TSR پښتو. نن چې کوم میلمه موږ سره موجود دی خامخا ډېر زیات خاص دی، مهم دی، ځکه چې موږ ګورو چې خیبر پښتونخوا کله هم خبره راځي نو جنگ جګړو غوسه او د دې سیزونو نومونه چې دي نو هغه ټول نه مخکې، خو داسې بالکل نه ده. خیبر پښتونخوا چې ده هغه یو ډېره پرامنه صوبه ده، د هغې خلک ډېر زیات مینهناک دي او د میلمنو ډېر زیات قدر کوي. چې څوک هم د پنجاب نه ځي، سند نه ځي، بلوچستان نه ځي، که د بل ملک نه راځي نو خامخا د هغوی په ژبه صرف یوه جمله وي او هغه دا چې د خیبر پښتونخوا خلک چې دي هغوی ډېر مینهناک دي او د خپلو میلمنو ډېر زیات قدر عزت او خیال کوي. نن چې کوم میلمه موږ سره موجود دی د هغوی تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی. د دې سره سره د خیر ښېګړې په کارونو کې د دې ډېر اهم کردار دی او د دې سره سره چې که زه ایډ آن کم نو دا دی چې دی په سونو روغې هم کړي دي په خیبر پښتونخوا کې. خامخا چې چېرته مسلې مسایل راځي نو موږ ته داسې پوهه کسان پکار دي چې هغوی غور و فکر کولی شي او په زه یم چې یو په سوړ دماغ باندې او په ښه سوچ باندې د خلکو په ترمنځ چې دی روغه جوړه کولی شي. مسلم صافي صاحب نن موږ سره موجود دی په سټوډیو کې. سر ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. څنګه یې تاسو؟ مهرباني، شکر، الحمدلله. تاسو ښه؟ بالکل ایوان برابر. سر لومبۍ تپوس خو به زه تاسو نه دا کوم ځکه چې د خیبر پښتونخوا حالات چې دي هغه ورځ تر ورځ بدلیږي او موږ ګورو چې بدلون پکې راځي. ځینې ټایم کې داسې چې حکومتي بدلونونه راځي، ځینې ګورو چې عوام چې دي د هغوی سره رویې هم بدلیږي او ځینې ګورو چې د خیبر پښتونخوا جیوګرافیکل لوکیشن داسې دی چې د نورو ملکونو سره مسلې مسایل چې دي هغه په دې ورځو کې روان دي. خو شروعات به د خیبر پښتونخوا حالاتو نه وکړو، هغې نه پس چې دی نور ټاپکس به هم ډسکس کوو. که سیاسي منظرنامې ته ګورئ نو خیبر پښتونخوا دې مهال څه صورتحال دی؟ تاسو څه ګڼئ چې آیا صوبه چې ده هغه چې څنګه روانه ده هغسې بالکل ټیک روانه ده یا څه مسلې مسایل دي چې هغه حل کول پکار دي؟ داسې ده بیبي چې اوس که مونږ د صوبې سره سره د ملک حالات وګورو، د خپل ملک حالات، نو صوبه خو زمونږ ډېره په بحران او دهشتګردۍ او که مالی بحرانونه دي چې که تجارتي خبرې دي نو هغه خو په خپل ځای بلکې زمونږ د ملک حالات هم هغه شانې ډېر ښه نه دي. خو راځو دې ته چې صوبه پښتونخوا زمونږ خاوره ده او زمونږ کور دی او موږ د دې خاورې بچي یو. موږ هرګز دا نه غواړو چې مطلب د پښتونخوا دپاره زمونږ کم سوچ وي هغه هم د نورو صوبو یا د پاکستان دپاره نه دی. پاکستان زمونږ د ټولو قومونو، که په دې کې بلوچ دی، که سند دی او که پښتون دی، چې څومره قومونه پکې آباد دي، دا زمونږ اجتماعي کور دی. او هر کله چې داسې خبره راځي چې زمونږ په کور خبره نو موږ ټول څلورو واړو صوبو چې څومره عوام دي موږ له یو ځای کېده پکار دي. خو چونکې حالات تاسو ګورئ نو زمونږ صوبه چې نن سبا کومه ده د کم بدامنۍ شکار ده یا د کم حالاتو سره ده، د ټولو نه غټه کمزوري خو چې کم سیاسي واکداران ناستی نو هغه چې کم دی د هغې کمزوري ده.
ځکه هغه د دې خبرې دپاره ناس نه دي، د دې خبرې دپاره ناس دي چې هر سړی د خپل ځان په شهرت کې دی چې زه به د اقتدار کرسۍ ته په کومه طریقه رسم. نو زمونږ دا خواست دی، بلکې بار بار مونږ کوو، زمونږ د پارټي لیډرشپ، زمونږ مشران، مونږ دا ویو چې زمونږ له د دې کور بیا د ملک څنګه چې د صوبې په سطح ما د ملک خبره وکړه، اجتماعي دی دغه شانې د پښتونخوا واکداران که دا د هر ګوند سره تعلق ساتي، نو دا زمونږ کور دی. د دې کور د ترهګرۍ ختمول، د دې کور اقتصادي حالات برابرول، دې دپاره کوشش پکار دی او په ایماندارۍ کوشش پکار دی که هر حکومت هر واکدار دی. ډیر ښه. مسلم صافي صاحب، تاسو په منځ کې ډیره ښکلې خبره وکړه چې کله هم په ملک باندې مشکل راځي نو ټولې صوبې چې دي هغه به یو ځای شي او د ملک د خیر دپاره چې دی نو هغوی به دوام کوي او هغه کارونه به کوي چې په هغې کې یونټي ښکاري، یعنی ټولو ته بهر ملکونو ته یا ټولې دنیا ته دا پته ولګي چې په پاکستان که څه مسله راځي نو خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان دا ټول یو ځای دي او ملک دپاره چې دي د دې په منځ کې بیا هېڅ مسله نشته. ښه، د ایمل ولی خان یو ټویټ تېرو ورځو کې راغلی، هغوی کې هغې ویلي وو چې خیبر پښتونخوا از ډیفینیټلی پاکستان. آیا تاسو دا ګڼئ چې دا ټویټ چې دی دا ځینې خاص خلکو دپاره، ځینې خاص ګروپونو دپاره یو میسیج و چې د پاکستان چې کله خبره راځي نو خیبر پښتونخوا چې دی هغه د پاکستان سره ولاړ دی او هغه خلک چې دا ګڼي چې موږ به یو بل ملک جوړ کړو یا پښتانه چې دي هغوی خدا نخواسته یا بل ملک سره ملګرتیا لري یا هغوی پاکستان نه بیا لیدل غواړي، نو هغوی دپاره دا یو قسمه زه دا ویلی شم چې یو شټ اپ کال و چې مطلب داسې خبره نه ده. پاکستان چې دی هغه د پښتنو دی او پښتانه چې دي هغه د پاکستان سره تعلق لري، د بل ملک سره نه دي. داسې ده بیبي د ایمل خان که تاسو وګورئ که نه، مونږ دا قطعا نه ویو چې پښتونخوا د پاکستان نه جدا ده. البته بعضې خلک، بعضې د دې ملک واکداران چې دي هغه مونږ د میرني مور سلوک مونږ سره کوي، خو مونږ دا خبره مونږ هرګز دا نه ویو او نه مونږ دا تسلیمو. مونږ د دې پاکستان کې پښتون افغان آباد دی، بلوچ آباد دی یا سندی آباد دی، دا ملک جوړ شوی دی د دې قومونو په مجموعه باندې. بیا چې کوم دی په دې کې چې څومره قومونه دي هغې له دا پکار دي چې هغه د خپل ملک ته د خپل کور په نظر وګوري. نو هرګز مونږ دا نه ویو، قوم زمونږ قومیت زمونږ افغان دی، ملک وطن دا زمونږ پاکستان دی. او د دې ملک دپاره چې هر کله په ملک خبره داسې راځي، د ملک د سالمتیا خبره راځي، نور راځي، نو مونږ به ودرېږو. لکه تاریخ بیا زمونږ د صوبې خبره که ته والي نو زمونږ د پښتنو تاریخ او تسلسل دا د چا نه پټ نه دی. که خبره د کشمیر راغلی ده، که خبره د نور علاقو راغلی ده، نو مونږ مالی جانی ودرېدلي او قرباني م ورکړې ده او زمونږ تاریخ او تسلسل پروت دی. مسلم صافي صاحب، ما ته دا وایي چې حکومت لوی لوی دعوې کوي چې مونږ خلکو ته روزګار مهیا کړی دی او خلکو ته مونږ چې دی مطلب کم خلک بې ګناه وژلي شوي دي هغوی ته مونږ فنډز ورکړي دي، په صوبې کې ډېره ترقي روانه ده او ډېر شی کارونه او ډېرې منصوبې روانې دي. آیا تاسو ګڼئ چې صوبې حوالې سره چې دا کومې خبرې کېږي دا پریشانوم دغسې په خیبر پښتونخوا کې دا حالات روان دي یا د صوبې عوام چې دی هغه د نور ملک په مقابله کې یو قسمه محرومه پاتې شوی دی؟ بیبي داسې ده چې که تاسو وګورئ که نه نو یو سړی چې ببل جوی که نه نو هغه له خوند ذایقه مزه ځي. نو دا واکداران چې کوم ناستي که نه دا خو وایي چې خوند شته، ببل جوی خو چې چاته خوند میلاویږي لکه ببل خو چې ته کله خوري او خوند یې وي خو جسم له هغه انرژي طاقت خوند ورکوي نو سړی وي. نو دی خو دا خبره کوي، مثال ما د ببل درکو، خو خبره دا ده چې عوامو ته څه خوند مزه نشته. دی خو دا خبره کوي چې مونږ دا کوو مونږ دا کوو، خو زما په خیال باندې چې د دې خبرې نه څوک هم انکاري نه دی، یو پښتون هم انکاري نه دی چې څنګه د یو ملک د شهري، د یو صوبې د شهري کم حق حقوق وي، کم هغه ته د هغه عیني حق وي، نو د هغه نه پښتانه محرومه دي. بالکل داسې خبره ترې نشته. د خیبر پښتونخوا څه کمزورۍ ځینې وخت کې چې تاسو ګورئ چې حکومت چې څنګه ما تاسو ته په تیر سوال کې وویل چې حکومت لوی لوی دعوې کوي چې موږ روزګار ورکوو، صحت په شعبه کې چې هغه ترقي روانه ده، خلکو ته ښه تعلیم میلاویږي، نورې منصوبې موږ شروع کړي دي، اقتصادي ترقي روانه ده، روزګار د خلکو سره، تعلیم دی، صحت دی.
آیا تاسو ګڼئ چې همدا څیزونه همدغسې دي یا په دې کې ځینې کمزورۍ دي چې هغه حکومت له لرې کول غواړي؟ او دویمه خبر دا چې عوامي نیشنل پارټي په حکومت کې راشي نو د هغوی ټاپ پرایورټي به څه چې آیا تعلیم باندې به فوکس کوي، آیا صحت دی، یا یو زه ویلی شم چې د عوامي نیشنل پارټي یو ایجنډا څه ده چې څنګه په حکومت کې راشي یا واک واخلي د خیبر پښتونخوا نو لومبی کار به څه چې عوامي نیشنل پارټي به کوي؟ دا سیده بیبي چې اوس کم زمونږ د پښتونخوا کم وزیر اعلی دی هغه چې کله نه په دې کرسۍ باندې ناست دی نو د هغې سره دا دوه خبرې د هغه دپاره ډېرې اهم دي چې سهیل خان اډیاله جیل کې طرف روانه اور سهیل خان اډیاله جیل سے پښتونخوا کې طرف روانه دغه دوه خبرې دي تر کم ورځې نه چې دی په کرسۍ ناست دی موږ دا دوه خبرې ډېرې زیاتې اورو او دا خبره اورو چې کم د دې مخکې کم لیډرشپ چې کم هغې کنزل بدمزګي او هغه بېهوده الفاظ او کم هغه سیاست هغه ګندګي و هغه چې کم د دې مشرانو راوړی او په هغه باندې دیم روان دی هغې دپاره غټه خبره چې هغه ورځ دی 400 ته لاړو او امل خان لکه زه دا خبره کوم په دې بنیاد کوم چې ټیک دا سهیل خان ته یو قبایلي ځواني ته د قبایلو سړی نو هغه د قبایلو روایات چې کم دي که نه کم از کم که نور څه نه وي نو خو برقراره وساته امل خان له تاسو جرګه راولېږله د عدم اعتماد په باره کې هغه نیوټرل اوسېدو ته لاړې د هغې خبرې دپاره چې کوم ستاسو میشن دی کومه کنزل او کومې خبرې اترې او کوم هغه ګن پیلاول په سیاست کې د هغه نه تام شروعات وکړو د هغې نه پس چې کوم دی نور څه داسې خبره نشته دغه یو خبره ده چې اډیاله جیل ته روان شو سهیل خان او د اډیاله جیل نه واپس روان شو تر دې دمه موږ څه نه دي لیدلي نور تاسو د عوامي نیشنل ګوند خبره وکړه عوامي نیشنل ګوند د پښتنو چې دی دا حقیقي جومات دی د دې نه مخکې زمونږ حکومت تیر شوی دی نظر واچوئ چې د دې نه مخکې زمونږ په صوبه کې د تعلیم په مد کې څومره کارونه شوي څومره یونیورسټیانې د پاکستان د جوړېدو نه را دې خوا تر 2008 پورې جوړې شوي او څومره د عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت په ټینور کې جوړې شوي دغه شانې د صحت مد د ډاکټرانو نه تاسو تپوس وکئ او تاسو د استادانو نه تپوس وکئ انشاءالله العزیز داسې یو استاذ به نه وي چې هغه تا ته ووایي چې یاره زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د حکومت نه یا مونږ خفه وو یا زمونږ تنخواګانې یا مراعات چې د استاذ برابر چې کومه تنخوا وه د استاذ تنخوا د یو ملازم برابر هم نه وه حیدرخان امیر حیدرخان ہوتی هغې له هغه وی چې دا زما د معاشرې لارښود دی د تنخوا د سکیل دا به د یو افسر برابر وي دغه شانې پولیس ته تاسو لاړ شئ پولیس چې کوم شهدا پیکیجز دي یا د پولیس د پاره چې څومره مطلب ترقیاتی که د هغې وسایل و اسلحه و هر شی عوامي نیشنل پارټي د دې صوبې غمخواره پارټي ده عوامي نیشنل پارټي د پښتنو پارټي ده خو چونکې بدبختانه زمونږ نوی کل دا ګرمه ګرمي طرف ته ډیر ځي خو بنیاد طرف ته سوچ نه کوي نو که دغه سیز ته دی ولاړ شي او وګوري نو په پښتونخوا کې د پښتنو حقیقي پارټي چې ده د عوامي نیشنل ګوند ډېر ښه دا خبره بالکل زه تاسو سره په دې باندې اتفاق کوم چې عوامي نیشنل پارټي چې ده هغې په پښتونخوا کې ټول نه زیات یونیورسټۍ جوړې کړي دي او په تعلیم باندې هغوی خاص کر فوکس کړی دی او د جنکو په تعلیم باندې هغوی زور راوړی دی ښه ماته دا ووایه صافي صاحب چې یو طرف مونږ ګورو چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی هغه دا ګیله کوي چې وفاق چې دی هغه موږ سره د میرنۍ مور په شان سلوک کوي ټیک شوه دویم طرف ته چې دی زه ګورم چې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې دی هغه وزیر اعلی له بلنه ورکوي هغه ته وایي چې ته راشه موږ چې د خیبر پښتونخوا په صورتحالو باندې یو ډسکشن وکړو یو خبرې اترې وکړو په ټیبل باندې کینو ټیک شوه هغې نه پس چې دی زه ګورم چې کم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه د تلو نه انکار وکړي ټیک شو یا هغه شان کسانو لګي چې هغه د وزیر اعظم زه وایم چې یو کمپیټیټیو کسان نه ټیک شو که تاسو ته دا ویلي شوي دي چې تاسو راځئ نو خامخا دا صرف د وزیر اعلی حد پورې خبره نه ده دا د عوامو د حقوقو خبره ده آیا تاسو دا ګڼئ چې د وزیر اعلی هلته نه تلل د خیبر پښتونخوا عوام سره یو قسمه ناانصافي وه بالکل هم داسې ده ګوره کله نه ما وختیم خبره وکړه کله چې د ملک د سالمتیا خبره راشي وزیر اعظم د دې ملک
یو با اختیار او یو ذمہوار سړی دی. بالکل. کله چې دی د ملک د سالمتیا دپاره خبره کوي نو دې نه مخکې حکومتونه تیر شوي دي. لکه زه به د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت والم چې څه خبره راغلې ده نو زمونږ امیر حیدر خان اوتی تلی دی، هر میټینګ له تلی دی، ځکه په دې خبره باندې تلی دی چې هغه سره د پښتونخوا او د پښتونخوا د صوبې او د عوامو هغه غمخوارو. نو هغه هر ځای ته تلی دی که چېرته د پښتون د حق خبره راغلې هم په نری جواب ویلی، که چېرته داسې څه خبره اتره راغلې ده چې د پښتون بچي سره ظلم او زیاتې کېږي نو هم هغه جواب هم ویلی. نو سهیل ته دا پکار دی چې هغه دا سیزونه اګنور کوي نه. که دی وایي چې زه عمران خان ته ځم او عمران خان په جیل کې دی او زه به عمران خان را خلاصوم نو زمونږ د باچا خان بابا چې کوم دی د هغه نه غټ لیډر په دې پوره ایشیا په دې بری صغیر کې د هغه نه غټ لیډر نه نو هغه څومره عمر په جیل کې تیر کړی دی. عمران خان نن په جیل کې پروت دی، په دې خبره پروت دی چې د ګړۍ غلا شوې ده. دا وضاحت او دا حق او سچ به څوک ثابتوي؟ عدالت شته که نه؟ دا د عدالت ته دا خبره پرېږدي او وزیر اعلی دی د خپل ولس او د خپل قام او خاص کر په قبایلو د ډیره توجه ورکړي چې قبایل ډیر پاسمانده او دردیدلي او زوریدلي پاتې شوي دي. نو دا د دې خبرې دپاره څه پلانینګ راوړي او هغه کیسه چې کومه ده هغه د عدالت ته پرېږدي. په دې ملک کې صرف د عمران خان احتساب نه دی روان، په دې ملک کې د سیاسي چې څومره لیډران دي څومره ورکران دي هغې ټولو سره احتسابونه او کتابونه او حسابونه شوي دي. صحیح شو. صافي صاحب ما ته دا وایي چې یو طرف ته چې زه ګورم چې د خیبر پښتونخوا کم صورتحال دی، دونه بحرانونه روان دي، دویم طرف ته چې زه ګورم نو دهشتګردي چې دا هغه په پیک باندې ده او هر ورځ زه ګورم چې ډېر خاص خلک چې دی هغه وژل کېږي. عام خلکو خو څه شمېر نشته، په هر ورځ کله په تیرا کې خلک وژل کېږي، کله باجوړ دی، کله پېښور دی، کله مردان دی. یعنی د خیبر پښتونخوا یو ځای داسې پاتې نه شو چې هلته دهشتګردي نه وي. یو طرف عوام چې دی نو هغه د دهشتګردۍ په وجه زورلی شوی دی، بل طرف ته چې ګورم نو روزګار نشته، صحت په شعبه کې هغه شان ترقي نشته، تعلیم نشته. آیا تاسو ګڼئ چې په دې ټایم کې د عمران خان صاحب لخوا د سهیل افریدي نامزد کول یو ښه فیصله وه چې یو ینګ هلک دی ټیک شوه او د صوبې دونه مسایل روان دي؟ آیا تاسو دا ښکاري چې سهیل افریدي صاحب دونه کمپیټیټیو دی چې هغه به د صوبې معاملات چې دي هغه په ښه طریقې سره حل کړي؟ داسې ده بیبي چې کله دی باچا خان مرکز ته جرګه راولېږله د دې خبرې دپاره چې زمونږ 93 ممبران دي، آیا دا په کومه طریقه راغلي یا په کومه نه دي هغې خبرې پسې نه ځو. صحیح شو. مونږ مشرانو چې دا فیصله وکړه چې مونږ له آزاد نیوټرل پاتې کېدل پکار دي، منډیټ دی وی مونږ سره دی، دی سره دی، ټیک ده. په دې خبره باندې چې دا به د دې صوبې غمخوار جوړ شي، د دې دهشتګردۍ د حل دپاره به څه طریقه کار راوړي. نو په دغه د دې لکه چې زمونږ مشرانو دغه فیصله وکړم په دې خبره باندې وکړه. صحیح شو. خو چونکې بدقسمتي دا ده که زمونږ مشر د خاورې دپاره د خیر خبره کوي اومې خلک په خلکو بده لګي، که کوم د دیو د اصلاح دپاره خبره کوي هم په دې بده لګي. نو مونږ دا ویو چې دا خلک چې کوم دی دا پی ټی آی سره اقتدار دی په پښتونخوا کې د دې صوبې دپاره دی داسې یو پلانینګ جوړ کړي چې دهشتګردي څنګه ختمه شي، بدامني څنګه ختمه شي، روزګار څنګه راشي، کاروبار څنګه روان شي. د دې خبرې دپاره دیو له سوچ پکار دی، خو بدبختانه هغه سوچ د دیو سره شته نه. وزیر په دې سوچ کې دی چې زه به وزیر اعلی کله جوړېږم، ایم پی ای په دې سوچ کې دی چې زه به وزیر کله جوړېږم، نور خلک په دې سوچ کې دي چې ما ته به شهرت او کرسۍ څنګه ملاویږي. نو چې د ځان مفاد یو سړی لټوي نو هغه هرګز د عوام او د قوم په خیر او په هغه کې نشي راتلی. صحیح شو. دهشتګردي موږ ګورو چې خیبر پښتونخوا کې ډېره زیاته شوې ده. څه ګڼئ؟ یو طرف ته موږ ګورو چې د افغانستان سره زموږ مذاکرات هم روان دي، کله کامیاب شي کله ناکامه شي، خو هغه سلسله چې ده هغه تر اوسه پورې روانه ده. بل طرف ته چې ګورو نو عام خلک وژل کېږي او اپریشن نه هم انکار کېږي. نو څه ګڼئ چې د دې څه یو مؤثره حل دی چې عام خلک دې په سکون خپل ژوند تیر کړي او دا دونه مرګونه او دا دونه شهادتونه چې کېږي هغه دې هم نه کېږي او یو قسمه
پرسکونه ژوند چې دی هغه په خیبر پښتونخوا کې شروع شي؟ داسې ده بیبي چې د دې چې کوم مذاکرات کیږي او 2-3 ځل مذاکرات وشو او د هغې څه بنیادي حل نتیجه راونوته. صحیح. یو خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې افغانستان کې چې دی کله ځي او یا د دفاع وزیر ځي او د هغې سره کینی نو اخوا هم پښتانه پراته دي دی خوا هم پښتانه پراته دي. پښتون د پښتون په روایاتو ډیر ښه پوهېږي. په قبایلي اضلاع کې زمونږ د پښتنو ډیر تاریخي مشران اوس هم شته، قومي مشران هم شته. دا خبره زه په دې وجه کوم چې زه خپله هم یو قومي مشر یم. زمونږ په قبایلو کې ډیر درانه مشران پراته دي شته. د دې دپاره ښه خبره دا ده چې سیاسي لیډران د پښتنو چې څومره لیډران دي دا ټول یو ځای شي بشمول د قومي مشرانو د قبایلو، چونکې ډیر هور دا په قبایلو کې روان دی. زه خپله یو قبایل سړی، ما ته د قبایلو د تکلیف او د درد پته ده. نو د دې دپاره ښه خبره دا ده چې دیو یو جرګه جوړه کړي او دیو کینی او د دې سیز بنیادي حل راوباسي. څنګه چې تاسو د جرګې خبره وکړه، په خیبر پښتونخوا کې جرګه چې دا یو ډیر مؤثر اقدام ګڼل کېږي چې چېرته مسله وي، مسایل وي یا په خلکو ترمنځ د روغې جوړې کار روان وي، نو هلته خامخا جرګه چې دا هغه لیږلې کېږي او یو قسمه امن او سکون چې جوړیږي. ما ته دا ووایه چې د خیبر پښتونخوا چې کوم حالات دي، د افغانستان چې کوم حالات دي او د دې ترمنځ چې کوم صورتحال روان دی، هغې دپاره هم یو جرګه جوړول پکار دي چې په هغې کې ټول چې دا سیاسي پارټۍ دي د خیبر پښتونخوا بالخصوص د هغوی مشران دې پکې شامل کړي شي او د افغانستان چې کوم مشران دي هغوی سره دي یو ځای کینی او مسایلو باندې خبرو کې او د دهشتګردۍ ختمولو دپاره هم خبرې اترې وشي. بالکل همداسې ده، پکار ده چې دی کینی او جرګه جوړه کړي او دی هم لاړ شي، هغې هم راشي، خبره واورېدل شي. مونږ خو عوامي نیشنل ګوند چې دی مونږه بار بار دا خبره کوو، مونږ ته دا روایات د افکار د باچا خان بابا نه راپاتې دي. مونږ د عدم تشدد پیروکار یو. مونږ ویو چې په د افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی، اخوا زمونږه پښتانه چې څومره قومونه دي په دې قبایلي بیلټ باندې دا ټول اخوا هم پراته دي دی خوا هم پراته دي. د ګاونډ په اسلام کې هم ډیر حقوق دي. مونږ دا ویو چې دا دواړه کینی او د پښتونخوا یا د پښتنو چې کوم روایات دي جرګه له په هغه طریقه باندې کینی بنیادی حل راوباسي چې دواړه طرف ته امن شي، دې طرف ته هم هغه طرف ته هم. او بالکل دا نو مونږ د امن خیرخواهی هم یو او د امن مطالبه هم کو چې زمونږ په خاوره او زمونږ په پښتون قام کې مونږ د دې خبرې ډیر په فکر او په ارمان باندې یو چې زمونږ په دې خاوره به امن کله راځي. بالکل دا ویل کېږي چې د افغانستان امن چې دی هغه پاکستان سره تړل شوی او د پاکستان امن چې دی نو هغه افغانستان سره لازم ملزوم دي دا دواړه. بالکل همدغسې ده. صافي صاحب د جرګې خبره راله، نو تاسو هم ډېرو جرګو کې شامل شوي او په خیبر پښتونخوا کې د روغې جوړې کارونه تاسو ډېر زیات کړي دي. مختلف ګروپونه دي چې د هغوی ترمنځ کې کله اختلافات راشي یا داسې خبرې وشي چې هغه وراني طرف ته ځي یا فساد ته جوړېږي، نو خامخا تاسو پکې کښېنئ او تاسو چې بېشماره چې دي روغې کړي دي. ما ته دا وایي چې د خیبر پښتونخوا چې کوم حالات دي په هغې کې تاسو ته څه لګي چې آیا خلک ډېر زیات سینسیټیو شوي دي یا حالاتو خلک دونه زورلی دي چې په هره وړه خبره باندې مسله جوړیږي، او آیا داسې څه مسلې دي چې په هغوی باندې اختلافات زیات کېږي د خلکو تر منځ کې؟ آیا د جنکو په تعلیم باندې مسلې جوړیږي؟ آیا د ځمکو په مسایلو باندې چې دی هغه دا دونه جګړې کېږي یا نور څه داسې مسایل دي چې خلک په هغې باندې اتفاق نه کوي، بیا داسې حالات جوړ شي چې مرګونه هم پکې کېږي او صورتحال نور خرابوي؟ د ټولو نه غټه خبره دا ده بیبي چې زمونږ د پښتنو چې څومره ځوانان دي، که دا نارینه دي او که ښځینه دي، غټه بدبختي زمونږ دا ده چې مونږ د علم نه لرې خلک یو. کله که یو پلار راپاسیږي او هغه په خپل زوی او په لور باندې کومه توجه چې زوی له ورکوي هماغومره توجه خپلې لور له ورکړي، نو زمونږ په قام او په ولس کې به دا بدبختۍ نه راځي. علم چې دی دا رڼا ده، پوهه چې ده دا رڼا ده، دا د انسان لپاره لارښوونه ده. د غټه بدبختي د علم نه لري، خاص کر قبایل ځوانان.
دویمه خبره نن سبا چې دا د نوې دور کومه فتنه راغلې ده ټیک ټاک خلک یې په ښه طریقه م استعمالوي مونږ د هغې خبرې نه هغه نه کوو ښه طریقه استعمالول مونږ اپریشیټ کوو خو غلط طرف ته چې کوم زمونږ نن سبا ځوانان روان دي چې څوک په ټیک ټاک باندې که یو سړي بد عمل بد کردار وکړو نو په ځای د ده چې خلک دا نه وي چې دا بد کردار دی هغه زمونږ ځوانان نوټ کوي غټه خبره د ټولو نه ضروري خبره علم دی د هغې نه پس دشمنیانې زمونږ د پښتنو چې څومره دشمنیانې که د ځمکو دي که د جینکو د پیغلو د دې په حوالې سره دي داسې ده چې زه یو وخت تقریبا ډېر وخت مخکې زه باجوړ کې ناست وم ستاسو د باجوړ شاهجان ملک نومېدو ډېر مشهور سړی و هغه نه ما تپوس وکړو ما ورته چې ملک صاحب ستاسو دا دشمني په څه باندې جوړه شوه هغه ما ته وویل چې یاره داسې وه چې زمونږ د میلمه نه شروعات وشو میلمه راغلی ما کرو د هغه دشمن زما په کور باندې ډزې وکړې چې ډزې وشوې د نه شروعات شروع شو دشمني روانه وه تر کلونو دا کلونه په دې کې په دې وجه باندې تیر شو چې ما او زما دشمن په دې خبره ورانو چې هغه وی چې نه ته به غویې حلالې زه به سخې حلالم او ما وی چې نه ته به سخې حلالې زه به غویې حلالم ته به غویې حلالې زه به سخې حلالم نو 18 کاله ما په ده کې 10-12 داسې ځوانان هغه ما صرف د غویي او د سخي په دې وجه باندې ما بیلل نو زما خواست دا دی مونږ له لږ چې څومره زمونږ مشران دي په دې خبره توجه پکار ده نوی دور دی دنیا کم ځای ته ورسېده مونږ اوس هم په هماغه حالاتو کې نو په یو خبره لکه چې ما تاسو ته د شاهجان ملک صاحب باجوړ ملګري پښتانه ټول پیژني دا هغه ما ته دا خبره کړې چې په دې سیز مونږ صرف په دې وجه ما نه واته ځوانان لاړ او بیا ډیر وخت پس هماغه خبره ومنل شوه چې کوم ویل شوي وه هماغه ومنل شوه زمونږ جوړه شوه غرض مې دا دی چې د دې سیز نه وتل پکار دي مونږ له سنجیده سوچ پکار دی زمونږ ما په دې جرګو کې تا خبره وکړه ما داسې خلک کتلي دي چې ما له راشي زه ورته ووایم چې بهی ستاسو دا مسله یا دا لانجه د دې نه مخکې څوک نه و چې دا مونږ له هغه کړی نو هغه مونږ ته دا ووایي دا نوي ځوانان چې خدای دې زمونږ پلار په قبر کې ورسره داسې وکړي خدای دې ورسره داسې وکړي چې هغه مونږ ته دا فساد پرېښي نو خواست زما دا دی چې دې مشرانو ته چې تاسو د دې خپل را روان نسل دپاره فساد مه ګورئ چې دیو د امن ژوند وکړي دیو تعلیم حاصل کړي دیو زده کړه وکړي ولې ژوند ډېر خوږ شی دی د ژوند په مقصد ځان پوهول پکار دي چې زما په دې دنیا ته د راتګ زما څه مقصد دی زه چاته څه خیر ورسوم خپل خپلوان ته عزیز تربور ته خور نړه پیر فقیر دی خلکو ته څه خیر ورسوم زما په دې معاشره کې کردار څه دی په دې سیز پوهېدل پکار دي انشاءالله العزیز زما پوره امید دی چې انشاءالله دا بدبختۍ دا مسلې به زموږ نه ختمې شي صافي صاحب ډېرې ښکلې خبرې مو کړې یو اخرنی تپوس به زه تاسو نه کول غواړم هغه دا دی چې څنګه تاسو د جرګو خبرې وکړې تاسو پکې یو واقعه شعر هم کړه چې مطلب داسې شوي و ډېره وړه غوندې خبره ده چې په هغې باندې دا مسلې مسایل روان وو په هغې کې دونه مرګونه مو شو او د عام یا معصومه انسانانو مرګونه پکې وشو صافي صاحب کله داسې شوي چې تاسو یو جرګې له تلي او ډېر زیاتې خفه کړې چې تاسو لګېدلې چې مطلب دا خو بیخي څه خبره ده نو په دې باندې دونه مرګونه وشو او دونه خلک چې دی نو هغوی د دې دنیا نه لاړه مونږه بیبي داسې ده جرګې په مختلفو قسمونو کې مختلف مسایل مختلفې خبرې راځي خو یو داسې جرګه وه چې دوه وروڼه په خپل کور کې د 14 کالو نه ورانو او دی یو بل سره د اختر مبارکي هم نه کوله په یو کور کې د دې چې کله مونږ له جرګه راله زمونږ قومي دفتر ته راله بیا په هغې کې مشرانو سپین ږیرو ماته وویل چې یاره ته دې کې تا ته مونږ حواله کوو چې دا جرګه ته وکړي بهرحال مونږه چې هغه سیز بنیاد ته چې ما ځان ورسو بدبختی دا وه چې چند داسې خلکو جرګمارو چې په هغې کې خپل مفاد لټول او هغه خلک چې کم دی هغه تر 14 کالو پورې د اختر مبارکۍ ته هم جوړ نو داسې ده چې جرګه مطلب دا دی صلح کول اصلاح راوستل سالیسي کول دې کې ټولو نه غټه خبره د الله رضا مقصد ګرځول کله چې د الله رضا مقصد وګرځېدو الله پاک ټول مشکلاتونه حل کوي نو زما خواست دا دی ټولو خلکو ته ټولو پښتنو ته خاص کر پښتانه قبایل د دې سیز سره ډېر زیات دا مسلې زموږ په دې
ولس او په قام کې دي. که د چا دشمنی ده او دله جرګه راشي او د جرګهیزه د جرګه مار بنیاد کتل پکار دي چې دا د مفادو جرګه کوي که دا د الله د رضا دپاره دغه سیز بنیاد کتل پکار دي او بیا د هغې نه پس سختی نه ده کول پکار. ګوره دنیا څو ورځې ژوند دی، د دې کې که مونږه جذبات او سختی او تریخوالی او دغه کیسې راولو نو زما په خیال باندې دا ښه خبره نه ده. ژوند د امن نوم دی، ژوند د محبت نوم دی، ژوند د عزت نوم دی. مونږ له پکار دا دي چې مونږ په دې طریقه باندې چلیږو. اوس بعضې خلک داسې وي چې جرګې کوي، لکه هغه ورځ د پښتونخوا د پېښور CCP یو اعلامیه جاري کړه چې یاره جرګې کومې کېږي نو دې کې به پولیس موجود وي. دا ښه خبره ده، خو دې کې چونکې داسې ده که نه چې زمونږ ډېر پولیس ورونه هغه هم دې خبرې ته سوچ نه کوي چې دلته حق سچ څه دي، د څه مفادو دپاره یا د هغه وردۍ د پریشر دپاره دی به څه کوي. یو مظلوم سړی به کمزوری به هغه به یریږي او دی به هغه خپل هغه چې کوم یا زور دی یا بدماشي ده هغه به په هغه باندې خرڅوي، دې خبرې ته به تیاری. دغه شانتي زمونږ په معاشره کې چند خلک داسې هم دي چې هغه د ټوپک په زور باندې په یو سړي باندې ظلم ظالم او مظلوم ته نه ګوري، خو د خپل ځان په هیبت باندې سړی ذهني ټارچر کولو دپاره چې یاره ته به دا مني نو دغه سیستم هغه دی. دې خبرې مونږ اتفاق کوو، خو چونکې خواست زمونږ دا دی چې کم سړی جرګه کوي یا د پولیس د DRC کومه اداره ده په هغې کې داسې قسمه خلک کېنول شي چې هغه دی عوامو معاشرې ته منظور خلک وي، هغه قابل باور خلک وي، قابل اعتماد خلک وي. نو موږ د دې څیز هغه نه کوو، خو نه داسې نه چې یاره د تاڼې ملحقه ایسیچو یا یو افسر هغه له یو سړی ورشي او خپل ځان یا خپل کار یا خپل هغه سلام کلام سره ټیک کی او مظلوم سړی په دې خبره باندې نور وځپل شي، نو دا ښه خبره نه ده. ډېر ښه. صافي صاحب تاسو په منځ کې ډېره یو ښکلې خبره وکړه، هغې سره به د دې پاډکاسټ اختتام کوم چې ژوند چې دی د امن او محبت نوم دی او دا یو څو ورځې دي چې په خوشحالۍ تېرول پکار دي. نو خامخا په خپل هم خوشحاله اوسئ او نورو خلکو دپاره هم راحت او سکون جوړ کړئ. دا دنیا چې ده دا ډېره وړه شانتې ده او دا ژوند چې دی دا زموږ د 4 ورځو ژوند دی. دا که موږ په خفګان په جګړو او په جنګونو باندې تېر کړو نو د دې هغه خوند به نه وي چې څه دپاره موږ دې دنیا ته راغلي. صافي صاحب یو ځل بیا ډېره مننه زموږ پاډکاسټ کې د راتلو، موږ له د وخت راکولو او دونه خوږې خبرې کولو دپاره، ځکه چې پښتانه چې دي همیشه سینسیټیو ګڼل کېږي. که پښتنو چېرته ذکر راځي نو وایي چې تاسو جنګ ببرې، تاسو کې صبر نشته، برداشت نشته او تاسو د بل خبره چې دی هغه نشي برداشت کولی. خو داسې نه ده، پښتانه ډېر یو مینهناک قوم دی او خامخا دا مسلې مسایل هر ځای کې راځي، خو د دې حل کول پکار دي. زما ټیم پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. یو بل خبرونې سره به دوباره ملاویږو. تر دې دمه تاسو چې دی خپل دا لایف چې دی دا انجوای کوئ او TSR پاډکاسټ چې دی د هغې دپاره که تاسو سجیشنز وي نو هغه کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ. یو بل خبرونې سره به دوباره ملاویږو. د الله پامان.